ستړی مه شې په خیر راغلی خیر جوړ یې ساتې ښه دی په خیر یې خیر څنګه راغلی وې په ټوکې دې څه کول په ټوکې به لاچین ته ګورو کوم لاچیان ته ګورې دې لاچین ته چکر پرې راواړه څانګې ماتې نه ښه دا لاچیان د چا دي دا نور دی ته یې څنګه چې درکوي تا ته هو او خپله د کوم ځای ګرداوي ګرداوي او اصلي نو وطن خیزو دی نو دلته کور دې دی دلته څنګه خیزونه دلته څنګه پخوا راغلي ولته کور ښه نور کاروبار چې شی ژوند چې شی کوې چې شی شته که نشته بادام مزدوري کوو ښه همدلته او دا لاس کې دې څه شی دا لاس کې راړی دا څه شی دی دا میان جال په دې باندې څه کوې دا به خپل ساعت پې تېرو نه مین پې نیسي کله دې پې نیولي نه نیولي نه دي دا راته را روان ما دا سړک ښه پروت و ښه اوس یې جوړی ده خیره او په عمر کې به دې کله مۍ نیولی نه او څنګه یې نشو کې بس دا چاله لوېدلی او روان مې ښه خوړلي خو به دي مین که نه هو څو کالو به یې دېرش دېرشتو کالو ماشاءالله ګیره دې هم سپینه شوې ده دېرشتو کالو والا بېشکه او ډېرې د پاچاینې به دې هم لیدلې په دې دېرش کاله کې که نه څو پاچاینې دې یادې دي په دې دېرشو کالو کې یاره دغه یاد مې نه شي یاد دې نه شي دې چا پاچاهي دې هم یاده نه شي اوس د چا پاچاهي ده اوس څوک دي نظام څوک دی څوک راغلي څوک ګوري څه خبرې وو معلومات نه کېږي نه که نو دا معلومات خو باید ته ځان څه وکړې که نه نه معلومات راته نشته ښه کله مخکې هغه ملګري چې زموږ وویله وایي دا را سره ورځې وایي د هغه کې مې وړی و ډینا کې یاد دي هغه هو ډینا کې دې څه کول چې لپاره تللی وې خیزو کې خپلوانو هغه وکتله ښه اوس خیزوله کله کله ځي اوس دې لاچیان له خوځېدی نه شو نو لاچیان خو څوک څه کوي دا خو بوټي دي خیر دی مړه خو خلک چکر هم وي که نه یار دوست خپلوانه دوی ته وزې خوري که لاچیان وزې خوري دلته وزې شته ولې غرونه له کوزېږي نو غرونه هلته کورونه دي څه شی دي څه رقم راکړي وزې دا کورونو والا غره ته سړی مړی به شي غره ښه بیا دلته به لاچیان ته راښکته کېږي دا څه وایي دا شړمه ښه ښه نوم خو دې راته ونه ویل چې نوم دې څه شی دی ما ستانه ګل ستانه ګل دې نوم دی نو خلک ته کله کله دا نوم چې اخلي څه وایي څه احساس کوي څنګه خوشحالېږي په دې نوم باندې څه خبر نو تا ته څه وایي ته چې ورته دا یو هم لرې باندې هغه وکړي ستانه ګله ته ورته څه وایي رمبانه ګل یعنې خوشحالېږي په خپل نوم باندې او دا نوم به در باندې چا ایښي دا بس پلار ما ښه مور خو در باندې ایښي نه پلار در باندې ایښی څوک ته ډېر ګران و مور ته ډېره ګران وه که پلار والا مور او پلار دواړه د ګران ژوندي دي که مړه دي کله کله زیارت ته ورځي او اجرې له ور دوا دوه ورته کوي څه ورته ډېر وایي ما خدای دې وبخښي ټول اجرې دې وسپړي داسې جمعه کې به ورځ ورځي کوم ځای کې دی ګرداوي کې ښه څه وایي مثلا زه چې دا ستا ویډیو په تلویزیون باندې خلکو ته شوم ته به ورته څه وایي داسې یو خبره ورته وکړه چې هغوی خوشحاله شي کوم پیغام څه ورته لري څه به ورته وایي بس زه به ورته څه یم نه یو څه خو ووایه د دې لاچیانو په اړه باندې چې مثلا ته دا لاچیان وزې ته دغه کوي د دې په اړه دې خلکو ته ووایي چې دا لاچیان نه خوري وزې نه راخوش کوي دې په اړه یو څه دا لاچیان دي دې ما چکر وواهه غواګانې چې شړم او واړه پاڼې پرې راغونډوي زه ته دا لاچیان خو چې غټ شي څه به پرې کوي دا چې راشي بیا خاوند راشي بس پیسې راکړي څو روپۍ تال درکوي 1000 روپۍ د څومره وخت 1000 روپۍ درکوي دا 2000 ګنا نه کوي 2000 ګنا درکوي که ماشینه 2000 ګنا درکوي که اخړ غټ دا ورته جمع کېږي ښه بیا پې ته څه کوې ما بیا پې څه اخلو څه شی پې ځان ته اخلي چرس جلابي دا بوټان میمه بازار ته خپله ځي نه بل اخلي بل څوک یې اخلي ته ورله پیسې ورکوې نو تا ته دا معلومات کېږي چې دا په څو روپۍ دا بوټان دا جلابي دا ما ته پته نه لګي نو خو ته که ډېرې ورکوې هو که نه بس خو نه بل خوري ته یې دغه کوم خوري ته یې ورکوې یا خوري ته ورښیو چې دا څو دي ښه بیا خوري ته یې ښه هماغه باندې تا ته راوړي ښه ډېره
هغوی دا زاپري دا جبکې سوا شو. دې ځان سره ساتي دا څه وایي ښه ډېر ښه ډېره مننه